چې د شپې کم انسان آیت الکرسی تلاوت وکړ تر سهاره پورې یو خو به شیطان نه در نږدې کېږي. یوه شوه. دویم چې کوم سړی آیت الکرسی تلاوت کی او په ځان یې چوف کی، په دې خپل کور یې چوف کی، د ده کور د ده له ګاونډیانو کورونه دا به خدای پاک ټول د ډاکې او د غل غدونه محفوظ وساتي. دریم نبی علیہ السلام فرمایي چې یو کم سړی آیت الکرسی تلاوت وکړي او په ځان باندې چوف کی، بعضې بیماری داسې دي چې هغه د شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي، شیطان څنګه ټونګه ورکړي، دا بعضې د لیونتوب بیماری دي، بعضې هغه بیماری به درته نه رانږدې کېږي. او څلورم حدیث درته ووایم، نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د شپې د آیت الکرسی تلاوت کوي تر سهاره پورې الله وایي زه د لپاره کافي یم. څو خبرې شو؟ یو شیطان به درته نه نږدې کېږي،